بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ غواړو چې سټاټیک راوټینګ وکړو. سټاټیک راوټینګ سره تېره ورځ موږ او تاسو بلد شو. نن یو ځل بیا غواړو که چیرې موږ او تاسو ملټیپل راوټرز ولرو، زیات نیټورکونه څنګه د دوی ترمنځ راوټینګ کوو. نو موږ ویلې که چیرې راوټرونه کم وي سټاټیک راوټینګ کوئ، که نه وي نو بیا به تاسو ډاینامیک کوئ. خو ان کیس اف که غواړئ بیا هم په زیات نیټورکونو کې که چیرې موږ وغواړو چې سټاټیک راوټینګ وکړو، سوري نو څنګه کولی شو یو څو نیټورکه مثلا یو لس نیټورک وجود لري، غواړو دی یو بل سره څه وکړو. یو زه راخلمه دلته دا راوټر ته، یا اول بیا وړوکی شانته نیټورک جوړ کړو. دلته دا شو یو پی سی، دا هم دا بل پی سی، او په دې ځای کې هم موږ سره دا بل پی سی. دا پی سی دلته وجود لري. یو سویچ یا به اول څو دانې پیسیانې راواخلو، دا یو، دا بل، او دا هم بل. یو څو دانې به دلته جوړ کړو، دا هم دلته، او یو نیټورک به دلته جوړ کړو، او بل نیټورک راخلو دلته، یو بل نیټورک هم جوړو. ښه، اوس موږ سره دا نیټورکونه دي، 15 ډیفرنٹ نیټورک دي. دلته چې کوم آی پی زه یوز کوم، زه غواړم چې دا کلاس یوز کوم 10.0.0.0 نیټورک یوز کوم. په دې ځای کې زه غواړم یوز کوم 192.168.1.0. په دې ځای کې زه غواړم نیټورک استفاده کوم 192.16.0.0. دې ځای کې زه غواړم نیټورک یوز کوم 200.0 یا 200 یا لیکو چې مثلا 15.0.0.0 او دلته هم نیټورک یوز کوو 14.0.0.0. څو صفرونه شو؟ زیات شو که نه؟ اوس یې شو. ښه، اوس راځو اول خو د دوی ترمنځ خپل کنیکشن جوړو، هر یو د سویچ سره وصلو. یو سویچ راخلو، په دې ځای کې دلته یو سویچ دلته کړو، بل سویچ موږ راځو دلته کړو، او بل سویچ هم دلته، بل سویچ هم راخلو دلته، او بل سویچ هم راخلو دلته. مشکل نشته. دا ټاپالوجي هم چې لږ منظم جوړ کړو بیا شکل ورته ښکاري. زه خیر اوس هم راخیستي دي. دا شو په دې ځای کې، او دا هم راخلو دلته. راوټر به فعلا دا دلته کېدو، نه یو راوټر نه ږدو که نه، ملټیپل راوټر کنیکټو. اوس راځو دلته سټریټ کیبل، اول د دې د سویچ سره کنیکشن جوړو، دا هم جوړو، فاسټ ایترنیټ 0، دا هم شو، دا هم راخلو دلته، او دا هم راخلو دلته. او که نه، نه خو په ریل لایف کې هم همداسې ده، نشي کولی چې ته ټولو ته دا کار وکړې. دا شو، او دا هم راخلو د دې سویچ سره، او دا هم راخلو د دې سویچ سره، او دا هم راخلو د دې سویچ سره. اول کنیکشن جوړو، دا غنه وروسته آی پی اساینمنټ بیا کوو. دا هم دلته، دا هم دلته، او یو دانه بل راخلو، دا هم دلته. 15 نیټورک شول که نه. د هر یو دپاره یو یو راوټر راخلو. راځو په دې ځای کې 2621 صحیح ده. دا هم دلته راخلو ورته، دا هم دلته یو راوټر کړو، او په دې ځای کې مې یو راوټر کړو، او په دې ځای کې مې یو راوټر کړو. 15 راوټرې لرو، یعنې 15 نیټورک هم موږ سره دي. نیټورکونه خو 15 نه دي، نیټورکونه خو به ډېر شي. دا به راواخلو دې خوا ته، دا آی پي به هم بره وروپېژو. اوس راځو د اول د سویچ او د راوټرو ترمنځ کنیکشن جوړو. سټریټ کیبل ځکه ډیفرنٹ ډیوایسز، فاسټ ایترنیټ 00 سره ښه پورټ نمبر یاد ساتئ چې بیا درنه غلط نشي. دا هم فاسټ ایترنیټ 00، ټول دا نیټورکونه 00 سره مونږ کنیکټ کړل. دا هم فاسټ ایترنیټ 0. او دلته راځو
راخلو فاست ایترنیټ 00 دا هم کنیکټ او دلته راځو دا هم راخلو فاست ایترنیټ 00 سره. اوس غواړو راوټر کنیکټیویټي جوړ کړو. راوټر کنیکشن تاسو سره کوم ته جوړولای شئ؟ خوښه مو دا له دې سره کنیکټوئ، بیا دا له دې سره او دا له دې سره او دا له دې سره که خوښه مو هر رقم چې کنیکشن جوړوئ ستاسو خپله خوښه ده، که مشکل نه ده. یعنی هدف دا ده چې موږ هر یو راوټر څه وکړو، بل راوټر سره باید کنیکشن ولري چې دا عموم کې ټول راوټرونه د یو بل سره کنیکټ اوسېږي. نو هر راوټر اوس ګوره اول غوږ ونیسه، دغه څو سیریل انټرفیس ته ضرورت لري دا راوټر؟ څلورو ته. آفرین. امیر جان څه نظر لري دا څو سیریل انټرفیسو ته ضرورت لري؟ پنځو ته. آفرین. او مدثر څه نظر لري؟ څلور. اشتباه ده، یو سیریل انټرفیس د دې کې لګوم بس خلاص. له دې نه خو یو کنیکشن راوځي دلته راځي که نه. زه خواري ورته جدا جدا کنیکشن نه ورکوم که نه. دا له دې سره کنیکټ وم، دا بیا راځم له دې سره کنیکټ وم، دا له دې سره کنیکټ وم، دا له دې سره بس خلاصه خبره ده. دلته موږ سره دوه دانې سیریل انټرفیس سټ کوو. پوه شوې که نه په ور باندې حامد؟ اوس ګوره دې نه یو کیبل راوړم دلته که نه بس خلاص. دې نه یو کنیکشن دې سره راغی، نو دې نه بل کنیکشن دې ته ځي. دلته باید زه دوه سیریل انټرفیس ولرم په دې راوټر کې. دې راوټر کې باید څو سیریل انټرفیس ولرو؟ دوه، ځکه یو له دې سره یو له دې سره. دلته هم باید دوه ولرم، یو له دې سره او یو له دې سره. خو دلته باید یو سیریل انټرفیس ولرم. نو موږ خپل سیریل انټرفیسونه اډ کوو ځکه دا اخري خو بیرته همداسې کنیکشن لري. پوه شوې؟ هغه به د استاد دې کنیکټ کوو نو که نه څه پرې کوو؟ موږ هدف کنیکشن ته چې کنیکشن لاسته راوړو. نو ضرور نه ده چې هر یو جدا جدا د هغه ترمنځ کنیکشن جوړو، فقط دا راوټرونه ټول خپل منځ کې سره وصل شي. اوس ګورو دا ډېر یو کمپلیکیټډ نه ساده ده، خو که ذهن ورته ونیسئ صحیح. اوس ګورو دلته موږ سره راځو سیریل انټرفیس وجود نه لري. راوټر پاور آف کوو. 2T سیریل انټرفیس څو سیریل انټرفیس دي؟ دوه دي که نه؟ په دې کې څو سیریل انټرفیس شول؟ دوه. فرق نه کوي، همدغه دوه دانې دا ټول هر یو ته اډ کوو. صحیح ده؟ دا راخلو 1T نه کم یو 2T، یعنې چې دوه انټرفیسه ولري سیریل ښه. او دې ته هم دوه سیریل انټرفیسه لګوو. راځو دلته دا پاور آف کوو 2T، دا هم راخلو دلته او راځو دې ته هم دوه دانې سیریل انټرفیس لګوو. دا اخیری ته موږ څو سیریل انټرفیس لګوو؟ یو. دا کو 1T، دا یو سیریل انټرفیس دا هم راواخیسته دلته. اوس راوټر ټو راوټر کنیکټیویټي جوړوو. ښه غوږ ونیسئ ورته. نو کم کیبل یوز کوو؟ سیریل DC کیبل. ښه د دې راوټر کم یو سیریل 00 دا مې راواخیسته. د دې راوټر د سیریل 01 سره مې څه وکړه؟ کنیکټ کړه. خوښه له 00 سره کنیکټوئ، د 01 سره ترتیب رانه غلط نه شي، نو دې خاطر نه زه سیریل 01 سره مې د دې کنیکشن جوړ کړم. دلته راځم د دې راوټر هم 00 راخلم، د دې 01 سره څه کوم؟ کنیکټوم. د دې راوټر چې دا سیریل 00 راخلم، د دې راوټر سیریل 01 سره کنیکټوم. او د دې راوټر سیریل 00 راخلم، د دې راوټر دا سیریل 00 سره کنیکشن. صحیح شو کنه؟ اوس دا کنیکشن جوړ شو. ټاپالوجي ته شکل لږ منظم کو چې او سره کته شي صحیح او دا به راواخلو راکته به کو دا ټول ځکه بیا ښه نه ښکارېږي چې یو شی صحیح ښکاره هم نه شي، بیا پوه کېږي سړی پکې کار کول هم جنجالي کېږي. ښه او دا به هم راواخلو دلته به یې راوړو. دا به هم راواخلو له دې ځای نه داسې به یې دلته کېدو او سویچ به راوړو دې ځای ته. دا هم راوړو دلته پاتې شو دغه یو دا سویچ دا به راوټر بس صحیح شو خلاص مشکل نشته. داسې موږ سره نیټورک کنیکشن وجود لري. ښه دلته کم نیټورک یوز کوم؟ اول خو راځو د خپل پی سیانو آی پی انې سیټ کوو. ګوره کم کلاس ده 10.0.0 د راوټر د دې انټرفیس ته چې دا فاست ایترنیټ 00 ته زه کومه آی پی ورکول غواړم 10.0.0.1 ګیټ وی تیار مخکې موږ ته ډیفاین ده. ښه معلوم ده ځکه زه د آی پی ورکوم نو څه به بیا راځو د سره نه ګیټ وی ورکوو. نو له اول نه ورته ګیټ وی هم ډیفاین کوم. ډیسکټاپ ته راځم آی پی کنفیګریشن 10.0.0.50 دا د دې آی پی شوله. ګیټ وی څو ده؟ 10.0.0.1 دا بس دا ګیټ وی شو. او دا ګیټ وی کاپی کوو چې دا درې واړو دپاره همدا ګیټ وی ده. راځو دلته 50 وکړه نه 10.0.0.51 مثلا او ګیټ وی همدا یو ګیټ وی د دې لپاره. او راځو په دې ځای کې دې ته هم ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن
10.0.0.52 او ګیټوي هماغه کنټرول وی پیسټ. راځو دلته کوم نیټورک یوز کوم؟ یو 192 او 1.1 دا ګیټوي ده. هم سره لا تر اوسه معلومه نه ده، خو ورکوو بیا وروسته هم دا آی پی کنفیګریشن 192.168.1.50 دا آی پی شوه. ګیټوي 192.168.1.1 ګیټوي کاپي کوو او راځو دلته ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن 192.168.1.51 او ګیټوي هم همدا. راځو دلته ډیسکټاپ ته آی پی کنفیګریشن آی پی اډرس 192.168.1.52 او دا یې هم ګیټوي. دلته 192.16.0.0 نیټورک ده که نه. نو راځو دلته ډیسکټاپ ته آی پی کنفیګریشن 192.16.0.50 ګیټوي موږ سره ده 192.16.0.1 او ګیټوي به کاپي واخلو. راځو دلته ډیسکټاپ ته آی پی کنفیګریشن دا به څو وکړو 150 او ګیټوي به هم همدا شي. راځو دلته ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن کنټرول بی پیسټ 250 او کنټرول بی پیسټ. راځو دلته 15 نیټورک ده که نه. ډیسکټاپ ته راځو آی پی کنفیګریشن 15.0.0.50 او 15.0.0.50 کنټرول سی کاپي او راځو دلته ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن کنټرول بی پیسټ او کنټرول بی پیسټ او دا 150 پاتې شو. دا آی پی کنفیګریشن 52 او دا 1 آخري نیټورک پاتې شو 14 ده. ډیسکټاپ ته راځو آی پی کنفیګریشن 14.0.0.50 او 14.0.0.1 کنټرول سی کاپي او راځو دلته ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن کنټرول بی پیسټ 150 او دا هم پیسټ او راځو دلته ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن کنټرول بی پیسټ دا 150 او 150 already exist دا 250 او دا هم دا. اوس وشو اوس راځو د راوټر خپل هغه ته څه ته راځو. اول د راوټر د هر راوټر فاست ایترنیټ کنفیګر کوو چې خپل نیټورک سره دوی کمیونیکیشن وشي. سی ال آی موډ ته راځو. دلته نو enable configure terminal interface fast ethernet ټولو کې 00 انټرفیس کنفیګر کړی ده. آی پی اډرس یو دا کوم یو د لس ده که نه 10.0.0.1 mask 255.0.0.0 او نو شټ ډاون دا اپډیټ. راځو د بل راوټر ته کم نیټورک ده 192 ده که نه. راځو سی ال آی موډ ته ډیوایس مست بی پاور آن پاور آف نه دان کړی ښه پرېږدو چې اپریټنګ سیسټم دا لوډ کړي. زه خیر ورته به راځو نو او enable configure terminal interface fast ethernet 0/0 IP address 192.168.1.1 mask 255.255.255 او .0 او نو شټ ډاون دا پرېږده. راځو په دې راوټر کې دا انټرفیس هم اپکده دی 192 نیټورک ده. سی ال آی ته راځو نو enable configure terminal او interface fast ethernet 0/0 IP address 192.16.0.1 mask 255.255.0.0 او نو شټ ډاون بی کلاس کی کنه دا راخلو. دا مب شو پاتې شو دا 15 ده کنه. راځو ډیسکټاپ ته سی ال آی ته او نو enable configure terminal interface fast ethernet 0/0 IP address 15.0.0.1 255.0.0.0 او نو شټ ډاون دا مب شو. او راځو اوس دلته دې راوټر ته سی ال آی ته راځو نو enable configure terminal interface fast ethernet 0/0 IP address 14.0.0.1
255.0.0.0 او نو شټ ډاون. اوس دا کار وشو ختم شو. هر یو اوس د راوټر پاتې شو د راوټر دغه قسمتونه د دوی ترمنځ نیټورک دې ترمنځ چې زه غواړم زه نیټورک استفاده کوم د دوی ترمنځ نیټورک یوز کوم شل نیټورک کوم نیټورک شل ډاټ 0.0.0 د دوی ترمنځ زه غواړم نیټورک یوز کوم 10.0.0.0 د دوی ترمنځ زه نیټورک یوز کول غواړم سلويخ ډاټ 0.0 او ډاټ 0 او د دوی ترمنځ زه غواړم نیټورک یوز کم 50 ټوټل څو نیټورک لرو دلته اوس موږ ته وایي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه نیټورک موږ سره دي. اوس غواړو چې د دوی کنیکشن جوړ کړو. دا کوم انټرفیس د دې کنیکشن سیریل 00 باندې جوړ شوی دی. د دې 00 د دې 01 سره کنیکټ ده، بیا د دې 00 د دې 01 سره کنیکټ ده، د دې 00 د دې 01 سره، د دې 00 د دې 00 سره. نه لیک یو سیریل هو. اوس ارازو دلته CLI ترازو ایگزیکټیو د حالت نه وځو کنفیګریشن موډ کې انټرفیس سیریل 0/0 00 باندې کم IP اساین کوو IP ایڈریس 20.0.0.1 ماسک شو 255.0.0.0 او نو شټ ډاون بس خلاص. دا ګور اپ نشو ولې اپ نشو چې مقابل انټرفیس هم باید د دې اپ شي بیا هغه اپ کیږي. ها تر هغه پورې دا ډاون ده. CLI exit interface serial 0/1 IP address 20.0.0.2 mask 255. مشکل نه لري پوهیږي چې څه کنه اوس ګورم .0.0 او ورته لیکو چې څه شي نو شټ ډاون. اوس بس د دې دواړو ترمنځ کنیکشن اپ شو او نه مګزټ ځکه د دې بل دا 00 انټرفیس هم کنفیګر کول غواړي کنه. د موډ نه راوځو ایگزیټ انټرفیس کوم یو انټرفیس سیریل 0/0 01 خو کنفیګر کا 00 باندې IP اساین کو IP ایڈریس 30.0.0.1 255.0.0.0 او نو شټ ډاون. نو دې راوټر کې دا کنفیګریشن ختم شو. اوس راځو دې راوټر ته CLI موډ ته راځو ایگزیټ کیو دې ځای نه وځو انټرفیس سیریل 0/1 01 د دې بل سره کنیکټ وکنه. نو IP ایډرس ورکو IP ایډرس څه ده 14 30 هغه بل IP خو پات شو کنه 40 خو به دې بل دغه انټرفیس ته 40 ورکو. اوس په دې انټرفیس باندې لګیام انټرفیس IP ایډرس 30.0.0.2 255.0.0 او .0 او نو شټ ډاون. دا ام اپ شو. ایگزیټ کدی ځای نه وځه انټرفیس تراشه سیریل انټرفیس سیریل 0/0 IP ایڈریس 40.0.0.1 ماسک 255.0.0.0 او نو شټ ډاون. دام اپ شو بس دې کې خلاص شو. راځو دې راوټر ته. دې راوټر کې 01 او 00 دواړه کنفیګر کیږي. ایگزیټ کو انټرفیس سیریل 0/1 IP ایڈریس 40.0.0.2 ماسک 255.0.0 او .0 انټر او نو شټ ډاون. نو دا انټرفیس ته دی اپ شو. دا ایگزیټ کو دې نه وځو راځو انټرفیس سیریل 0/0 ته راځو. دلته دا مولیکه انټرفیس سیریل 0/0 IP ایڈریس 50 ده کنه 50 ده 50.0.0.1 ماس 255.0.0 او .0 او ورته لیکو چې نو شټ ډاون. دا اپ خو نشو پاتې شو بس خلاص شو. دې کوم کنفیګریشن پاتې شو. دلته راځو CLI ته ورته لیکو چې څه شي ایگزیټ انټرفیس سیریل 0/0 IP ایڈریس 50.0.0.2 ماسک 0 کو نیٹورک ID کنه 0.0.0 او نو شټ ډاون. اوس ټول انټرفیسز موږ سره اپ دي په هر راوټر کې او په هر ځای کې. فقط پاتې شو راوټینګ د دوی ترمنځ نه ده شوی. اوس ګوره زه غواړم 16 نیټورک پینګ کم لدی ځای نه کنه دغه نیټورک پینګ کول غواړم. دا کمانډ پرامپټ پینګ کا څه شی پینګ کا 16 ده کنه
او 16 دا 16.0.0.50 پنګ کا کنه نو دا به کوم ریپلای نه راسي ریپلای راوټر ور کوي ګوره ریپلای فرام 10.0.0.1 دا انټرفیس راوټر دا کنه دا ورته ادرس ور کوي چې ما سره دا شی نشته ده ځکه د په خپل نتورک کې راوټینګ ټیبل کې وکړه نه 16 نتورک د سره نشته ده ها ورسې د حامد کنه د ګوره ریکوست وکړه ځکه ګیټ وی د سره تیار شته د مخ کنفیګر ده د ته ورغی د بیرته ریپلای ورکړ ورته ویل چې دا شی نشته ده ان اویلیبل ده ځکه راوټینګ نه ده شوی اوس ته وای دغه راوټر سو کنیکټډ نتورک لري کنیکټډ راوټ لري دوه دا راوټر سو کنیکټډ راوټ لري درې دا راوټر که سو کنیکټډ راوټ لري درې دام درې او دا دوه اوس کوم راوټ چې دوی سره کنیکټډ نه دي هغه موږ مینولي ورته هغه کو سټیټیکلی ابارټ کوو پکې ها نه نتورک دی په دې کې دوه دي و نتورک به موږ ورته معرفي کوو ها دا ټول راځو سی ال آی ته اول باید نتورک پولیس موږ لیکل وي خو زه خیر ان دا کنټرول زد اول شو آی پی راوټ وکړه خپل نتورکونو وګوره چې کوم در سره دي شو آی پی راوټ دوه دانه کنیکټډ نتورک دی ور سره یو 10 نتورک د سره تیار اډ دا او بل کوم نتورک اډ دا 20 نتورک اډ دا دا یو سلو 92 یو سلو 8.1.0.0 د سره اډ نه دا دا به سیټ کوو کنفیګر ټرمینل آی پی راوټ کوم نتورک یو سلو 92.168.0.1.0 ماسک کې سودی 255.255.255.0 په کومه لار د آی پی راغلی ده بس دی باندې خلاص ورکړه 20.0.0.2 دا 1 دا 2 دا بس دا نتورک دی اټکم اوس راځه دی بلدا ټول نتورک ته د پام دی لار ورغلی ده ها دا به ټول ته پام داسې ورته معرفي کوي هیڅ بدون د کوم مشکله اوس راځو دلته 30 نتورک د سره نشته کنه شته ور سره 30 نتورک نه دته به 30 نتورک کمنټ کې ورته ولیکه چې آی پی راوټ و دا نه آی پی راوټ کمنټ بچلای ته آی پی راوټ 30.0.0.0 ماسک کې سودی 255.0.0.0 کومه لار باندې لار ورغلې پام دغه یو لار ده د ټولو ده بل لار خو د سره نشته کنه 20.0.0.2 دا نتورک دی ماته سو نتورک موږ اټکړل دوه بل کم یو د موږ سره لاندې وګوره دا کم یو دا یو سلو 2 بیا مټکا آی پی راوټ یو سلو 2 بیا ډاټ شپاړس ډاټ 0.0 ماسک 255.255.0 او ډاټ 0 کومه لار باندې لار ورغله هغه ولا لار ده 20.0.0.2 دا نتورک ماټ شو دې طرف نه دا ماټ شو 30 ماټ شو پاتې شو 40 د سره نه دا کنه نو 40 چې ور سره اډ نه د څنګه وای کوي ورته به معرفي کو درې نتورک لا تر اوسه وشو کنه آی پی راوټ 40.0.0.0 ماسک 255.0.0.0 سره لار ورغله د 20 نیکسٹ هاپ ادرس ده 20.0.0.2 دا هم 840 پاتې شو دغه 15 ده کنه 15 نتورک د سره نشته ده 15 سلور معرفي شول کنه 15 معرفي کوو آی پی راوټ 15.0.0.0 ماسک دی 255.0.0.0 کم لار باندې دا 20.0.0.2 غلطی پکې او شټ دا صحیح شو کنه سو نتورک کمنټ کړل یو 2 3 سلو د 15 پاتې شول بل نتورک چې د سره اډ نه ده کنه پاتې شو دا خو مټ شو 50 نشته ور سره 50 ورته معرفي کا آی پی راوټ 50.0.0.0 ماسک 255.0.0.0 لارا 20. Yes. Alayhi salam razim. 20.0.0.2 صحیح شو کنه آخری نیٹورک چې موږ سره پاتې شو 16 دا 16 هم دته اډ کړئ آی پی راوټ 16.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2 بس د دې راوټینګ ټیبل مکمل شو راشو ولیکه ګوره شو آی پی راوټ دې سره باندې نیټورک ډیفاین ښه یاو دوا دا کنیکټ دی او نور ټول سټیټیک دی استاد نن ته چې ده نو تمنګ یو ورک چې دا لار نه 20.0 ټول ته پدې لار نو دا 14 هغه څه پیژنې ځکه او کنیکټ نه دی سره 30 کنیکټ دی او سلام
دلته شل د دې دغه 40 نیټورک ها اوس د دې راوټینګ ټیبل سیټ کوم په دې کې هم دغه 40 اډ کوم کنه 40 ته وایم چې کومه لار تللې ده دغه لار تللې بیا راځي دې راوټر ته کنه دا راوټر سو کم نیټورک اوس ګوره خدای اډ کوو کنه دا راوټینګ ټیبل بیلډ کوو هر راوټر کې زو خپل ورته معرفي کوم کنه سټیټیک راوټینګ هم دې ته پوایي کنه چې خپل هر راوټر ته هم څنګه هم دا څه ورکو کوم نیټورکونه چې پکې نشته زه اوس درته خیم یو ځل راوټینګ ټیبل مکمل کا زه درته پوي کوم دی یو شوی دا ټول راوټینګ هم نه دا کړی 15 راوټر دي په سالور وړ نور لا پاتې دي په دې کې څه نیټورک اډ کوم دا اوس ټول راوټینګ ټیبل ودا نه نیټورک ټول ته معرفي کوي اوس راځو دلته سی ال آی ته انټر کوو ایگزیټ کیږو اول لدینا مخکې د چر شو آی پی راوټ کې خپل راوټینګ ټیبل وګورئ ها نو شو آی پی راوټ دې راوټر ته راتلو څه فقط درې نیټورک معلوم دي چې هغه مور سره کنیکټډ دي ډایرکټلی نو ځکه ورته پته لګیږي اوس دې راوټر سره د 20 نیټورک شته ور سره خو وګوره ها او 10.0 10 نیټورک دې سره نشته دا زه 10 نیټورک معرفي کوم کنفیګر ټرمینل ته سو ها اوس ورته لیکو چې آی پی راوټ دا ته وایم چې 10.0.0.0 دا یو نیټورک ته موږ سره ماسک دی 255.0.0 او .0 په کوم لار باندې دې ته لار ورغلې دې دا ودا انټرفیس یو وښنه یو 20.0.0.1 دې انټرفیس باندې بس دې ته کمیونیکیشن کا دا نیټورک دی ورته معرفي کا 20 خو الریډي ور سره کنیکټ ده یو سره 92 کنیکټ ده 13 ور سره کنیکټ ده صحیح شو کنه سلور نیټورک کنیکټ شول اوس د سره دغه یو سره 22 نیټورک پته نشته ده نو دته زه راځم ورته یو سره 22 آی پی راوټ یو سره 22.14.0 او .0 ماسک دی 255.255.0 او .0 کم انټرفیس باندې د تلاره ورغله د دې نیکسټ هاپ دا یو ده د دې د 30.0.0.2 30.0.0.2 نو ورته لیکم چې 30.0.0.2 دا یو سره 22 نیټورک هم ماډ کو ورته او پاتې شو دلته 40 نیټورک د سره نشته کنه 40 به ورته معرفي کړي آی پی راوټ 40.0.0.0. صحیح ده کنه خلاص شو ها او ماسک دی 255.0.0.0 ماسک غلط نه شو چې بیا لاندې جوړي سو په کې دا ګوري یو دا وشو کنه او کومه لار ده لار مغه ده 30.0.0.2 دا نیټورک هم ماډ کا 40 نیټورک د سره معلومات وشول پاتې شو 15 نیټورک دا به مرته اډ کړي آی پی راوټ 15.0.0.0 255.0.0.0 او کم یو دی 30 باندې 30.0.0.2 دا مو شو پاتې شو بل نیټورک کم یو نیټورک 15 منټ کا کنه دا اوس 15 ها 50 نیټورک پاتې شو یا 50 آی پی راوټ 50.0.0.0 255.0.0.0 30.0.0.2 دا مېړ شو پاتې شو شپاړس ګوره شپږ وړه نیټورک هم دته معرفي کړل ښه آی پی راوټ 14.0.0.0 255.0.0.0 30.0.0.1 اړشول خلاص د دې شو آی پی راوټ کمانډو چلاو نه انټریانی باید پکې ښه دې سره درې کنیکټډ دي درې دا یو او درې د شپږ صحیح شو بس دا نه انټریانی دي کې اوس پاتې شو دا راوټر هم درې کنیکټډ راوټ لري او کوم څه نه دي دا ورته معرفي کوو اوس راځو دلته سی ال آی ته راځو ښه enable configure terminal نه اول شو آی پی راوټ کوو تا نوم چې ورو شریف الله وخت ولرې که نه ځکه دغه درس یو شل دقیقې دوام کوي نورم ښه راځو دلته زه غواړم چې څه کار وکړم دا موضوع پکې اډ کړو درې دانې نیټورک د سره کنیکټډ دي ښه درې کنیکټډ نیټورک لري کم نیټورک 30 د سره شته ښه 30 40 او 102 د سره دي دا او دا اوس لا اول نه شروع کوو لاس نیټورک د سره نه ده معلوم کنه اوس زه دلته څه کار کوم ورته وایم چې څه وکړم صحیح لیکو آی پی راوټ سوري کنفیګریشن موډ ته ځو کنفیګر ټرمینل آی پی راوټ
آئی پی راؤٹ کا 10.0.0.0 ماسک دی 255.0.0 او .0 کم لاره باندې لاره ورغله نیکسټ .1 بالکل 30 دی انټرفیس باندې د سره خو به د دې نتورک معلومات شته کنه دا خو مټ کړل پکې نو ساریو کې بدا اټ کوي ها 30.0.0.1 دی باندې لاره ورغله دا نتورک معرفي شو 20 نتورک د سره ډایرکټلی کنیکټډ نه ده کنه دا به معرفي کوي آی پی راوټ څه شي آی پی راوټ کم یو دا 20 ده کنه 20.0.0.0 ماسک دی 255.0.0.0 کم لاره ده 30.0.0 او .1 دا هم پدې لاره ده پاتې شو یو سره 92 صحیح ده کنه دا بیټ کې آی پی راوټ یو سره 92.168.1.0 ماسک دی 255.255.255 او .0 دا هم دا لاره ده 30.0.0.1 دا هم اډ شو درې نتورک دې طرف ته ول بس خلاص شول صحیح ده پاتې شو اوس دغه نتورکونه دې ته معرفي کوو ښه 40 خور سره شته ده 15 50 او 14 خاله یاد مونږ او د دې لپاره لاره کومه ودا 40.0.0.2 40.0.0.2 اوس ګوره 50 15 او 14 ها آی پی راوټ کوو کم یو ده 15.0.0.0 255.0.0 او .0 کم لاره ده 40.0.0.2 آی پی راوټ 50 اډ کوو 50 سهار شو ها 50.0.0.0 کم یو دی ماسک کې 255.0.0 او .0 سو د لارې 40.0.0.2 آخري پاتې شو کم یو 16 آی پی راوټ 16.0.0 او .0 ماسک دی 255.0.0.0 لاره د 40.0.0.0.2 اډ شو کنه درې بارا او درې لاندې درې ور سره کنیکټډ مطمئن کېدو په خاطر شو آی پی راوټ کوي الته باید دا راغلی خاص ټیک راوټ دا مو شو پاتې شو دغه دوه راوټره دې راوټر سره هم سو کنیکټډ دي درې کنیکټډ دي ښه او شپږ به معرفي کوو شپږ به ورته معرفي کوو کم کنیکټډ دي 40 15 او 50 سره ډایرکټ کنیکټډ دي دا خو یو هم نه ده ورسره ښه د دې لپاره نیکسټ هاپ کم یو ده 40.0.0.1 ده ښه نو راځو دلته سی ال آی موډ ته انټر کوو انیبل کنفیګر ټرمینل ښه اول نه راځو اوس ورته معرفي کوو شو آی پی راوټ وکړئ وی ګورئ د دې راوټینګ ټیبل شی شو ها کنفیګریشن موډ کې شو که کنفیګریشن موډ کې ګوره شو کول غواړي بیا هم کېږي ښه مشکل نشته ده ګوره کنفیګریشن موډ کې شو کمانډ کار نه کوي زه لیکم شو آی پی راوټ نه راځي ځکه دا کنفیګریشن موډ ده ډو شو آی پی راوټ ولیکئ ښه شو کمانډونو نه مخکې څه ولیکئ ډو شو آی پی راوټ مشکل نشته بیا ښه کنفیګریشن موډ کې هم که څه کتل غواړئ ډو سره مخکې لیکئ اوس زه غواړم دې ته نیټورک معرفي کړم دا نه کنه او ها اوس زه راځم نوی نه ده مخته تللی نوی شروع کېږي راځه ته راولېږه څوک ده هغه یو کل خو نه ده کل سر ویښتانه کې نشته خو زه ترې راولېږه راځو دلته څه کار کوو په دې ځای کې اول آی پی راوټ کوم یو ده 10 نیټورک ده که نه 10 به ورته معرفي کړي 10.0.0.0 ماسک دی 255.0.0.0 نیکسټ هاپ کوم یو ده 40.0.0.1 ده ښه 40.0.0.1 اډ شو 20 معرفي کا آی پی راوټ 20.0.0.0 255.0.0 او .0 40 وعلیکم السلام جوړه سه په خیر نه قرار نه ته کینه دلته یو څو منټه ښه اوس راځو د دې مونږ سره راوټ کم یو ده 40.0.0.1 پاتې شو مونږ سره کم نیټورک د دلته بل 192 دا به مې اډ کول غواړو آی پی راوټ
یو سل او 92 ډاټ یو سل او 88 ډاټ یو ډاټ 0 ماسک کې دي 255 ډاټ 255.255.0 کم یو دا هغه څلوېښت ډاټ 0 ډاټ 0 ډاټ یو دا یو سل او 92 ماټ شو پاتې شو 30 هم د سره ډایرکټلی کنیکټډ نه ده که نه نو 30 به ایډ کوو آی پی راوټ 30.0.0.0 ماسک دی 255.0.0.0 لار دا 40.0.0.1 دا هم ایډ کم پاتې شو یو سل او 22 هم د سره ډایرکټلی کنیکټډ نه ده نو لیکو چې څه شی آی پی راوټ یو سل او 22.14.0.0 صحیح ده که نه ماسک داخلي کې 255.255.0.0 40.0.0.1 څو اټ شول 3 2 5 یو پاتې ها یو نه ده کنیکټ 14 کنیکټډ نه ده ښه راځو دلته ګوره دا یو سل او 22 مې ټولو ته اټ که کمې نه که هټ شو چې غلط پکې نه شي ښه چې درنه پاتې نه شي بیا مکمل راوټینګ دې خراب وي آی پی راوټ څو ده 14.0.0.0 همداسې ده که نه ماسک هم ده 255.0.0.0 د دې دپاره نیکسټ هاپ چې ده 50.0.0.2 ده ښه 50.0.0.2 50.0.0.2 ایډ شو یو ځل یې وګورو شو آی پی راوټ دا اوس ګوره یو کنیکټډ او دوه درې کنیکټډ درې او دوه دا 15 نه دي صحیح نه دي چې نه دي که نه دي بس صحیح ده او پاتې شو آخري ښه آخري دا به اوس معرفي کوي آخري صرف دوه کنیکټډ راوټ لري ځان سره یو 14 او یو 50 دته به نور ته دا ټول معرفي کوي راځه CLI موډ enable configure terminal do show IP route دوه دي که نه 14 او 50 د سره ډایرکټلی کنه دې طرف نه ورته شروع کیږو دا هغه کوو ښه دا ټول په دې یو انټرفیس باندې دی یو پوینټ باندې دی ښه د هاپ چې دا 50.0.0.1 ده اول 15 او سرویخت ښه علیکم السلام راځه 15 او 100 سرویخت نو راځو په دې ځای کې لیکو چې آی پی راوټ 15.0.0 او .0 ماسک دی 255.0.0.0 15 دا کنه ده چې دې کې غلط نشو ډېر احتیاط پکوي ښه او لاره ده 50.0.0.1 سلويخ پاتې شو کنه سلويخ پیډ کو آی پی راوټ سلويخ .0.0.0 ماسک دی 255.0.0 او .0 لاره ده 50.0.0.1 پاتې شو سلويخ ته مو وکم یو سل او 22 بیا به تیر شړ آی پی راوټ یو سل او 22.14.0.0 لاره ده 250 ماسک سوري 255.255.0.0 50.0.0.1 پاتې شو بل دیر شو کنه آی پی راوټ 10.0.0 او .0 255.0.0.0 so double 50.0.0.1 ها در شمار شو یو سل او 92 ده سلور شو کنه دا یو سل او 92 اخیری دی بس اخیری با پاتې نو د خیره آی پی راوټ یو سل او 92.168.1.0 یو نه 255.255.255.0 50.0.0.1 او اخیری پاتې شو لس شل او ونده دا خو رښتیا ودانې دي آی پی راوټ شل .0.0.0 255.0.0.0 ماسک دی سوري پات .1 او پاتې شو اخري آی پی راوټ سودا 10.0.0.0 او ماسک شو 255.0.0.0 کم ادرس ده 50.0.0.1 نو دې دا وایي سټاټیک راوټینګ وشو اوس 100% بدون د کوم مشکل نه اشتباه د کنه وی کړي ټول کمپیوټرونه د یو بل سره دوی کمیونیکیشن کولای شي
له دې ځای نه مخکې ما ګوره پنکه څه یې راویلی چې ډیسټینیشن هوسټ ان ریچیبل کم یو مې پنک کړی و دا یو که نه 10 کم یو ده که 10 مې پنک کړی او آخري ده 16 ده دغه یو 16 زه اوس بیا پنک کوم دا ځل به دا نه وایي اوس ګورو ښه reply دوی کمیونیکیشن کوي که نه کوي کمیونیکیشن دې ته سټیټک راوټینګ وایي نو سټیټک راوټینګ ډېر درد سر لري ډېر جنجالي ده ښه اوس که ته پاکټ هم ولیږي ګوره ښه اول به دا سیمولیشن موډ ته راوړو دا صفحه وڅنګه کړو راځئ او راځو دلته دا راخلو له دې ځای نه غواړو چې هم وکړل ګنګ څه کړل راځو دلته خیر دې پی سي نه غواړو دلته پاکټ ولیږو ښه آټو کپچر که ګوره راځي پاکټ اول چېرته سویچ ته سویچ نه ځي دې راوټر ته د راوټر نه به راځي د بل راوټر ته ځکه دوی که راوټینګ ټیبل ده ښه که راوټینګ ټیبل کې د ټولو لارې موږ ورته معرفي کړي دي که نه اوس ګوره دا به یې لیږي د بل راوټر ته دا به یې هم لیږي د بل راوټر ته او دا هم راځي دې راوټر دا راوټر لیږي سویچ ته اخر کې به پی سي ته دا فارورډینګ کېږي صحیح شو اوس بیرته خو راځي که نه پوه شوې که نه نو که څونه غټ نیټورکونه واوسېږي که 10 وي که 20 وي کولی شي خو موږ ویلی چې آیډیل چې ده دا د سمال نیټورک لپاره ده 10 کمپیوټرونه واوسېږي سوري 10 راوټرونه باید کم وي که له هغه نه بره شو نو سټیټک راوټینګ کول ځان سره ظلم کول دي ښه هغه کار بیا نه کوي نتیجه نه ورکوي مشکل کېږي ډېر زیات نو دا راخلو او دا سټاپ کوو